افتاب عالم په نړیوال جام کې څه کړي کرکن فور راپورې ځواب ویلی په سلامونو مو هرکلی کوم ګرانو دوستانو وخت مو په خیر ستړي مه شئ د کرکټ نړیوال جام سیالۍ لا پوره نه وي چې افغانستان کرکټ بورډ افتاب عالم د یوې ښځې مېلمنې سره په هغه هوټل کې چیرې چې لوبغاړي اوسېدل د ناوړه چلن له کبله کور ته ولېږل د کرکټ نړیوالې شورا هغه مهال په یوه لنډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې افتاب عالم د استثنایي حالاتو رامنځته کېدو له کبله کور ته لیږل شوی خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا ویل چې افتاب عالم د نظم او ډسپلن په اړه قوانین نقض کړي ول ESPN کرکینفو د کرکټ مشهورې ویبپاڼې کرکینفو داسې معلومات په لاس ورغلي چې افتاب عالم نه یوازې دا چې له ښځو سره یې بد اخلاقي کړې بلکې څو ځلې نور هم مشکلات زېږولي چې یو یې هم د هند او پاکستان ترمنځ سیالۍ کې د امنیتي مسؤلینو لخوا په زور د میدان څخه ویستلو د افغانستان کرکټ بورډ د افتاب عالم سره د ټیم مدیر نوید سایم هم لرې کړی او د افتاب عالم د هوټل د قضیې لپاره یې څېړنې پیل کړي دي کرکټ بورډ ډسپلن کمیټې څخه غوښتل شوی چې یوې اونۍ دننه خپلې څېړنې وړاندې کړي نوید سایم دنده له دې کبله ځنډول شوی چې د افتاب عالم قضیې په سمه توګه کرکټ بورډ ته نه ده ریپورټ کړی کرکټ بورډ وایي چې د افتاب عالم په اړه بندیزونه به تر هغه وروسته اعلان کړي چې ډسپلن کمیټه خپل راپور وړاندې کړي د کرکټ راپور له مخې چې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد ضد څانګې د افتاب عالم د بد کردار په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي او خپل راپور د افغانستان کرکټ بورډ ته لیږلی چې په هغه کې پیشنهاد شوی تر څو د لوبغاړي خلاف اقدام وکړي راپور زیاتوي چې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد څانګې د جون په 23مه سهار مهال افغان لوبډله په ساوث همپټن هوټل کې یو ځای راټول کړل خو دغه مهال افتاب عالم نه لوبغاړو سره نه و او نه هم په خپله کوټه کې وروسته څرګنده شوه چې هغه د شپې د خپلوانو خواته له اجازې پرته تللی دی افتاب عالم وروسته له لوبډلې سره یو ځای شو خو روزونکی فیل سمنز هغه د راروانو دوو لوبو څخه په دې منع کړ چې د فساد ضد څانګې سره په ناسته کې حضور نه درلود افتاب عالم همداراز د همدغو لوبو لپاره تمریناتو څخه هم منع شو افتاب عالم همداراز د هند او پاکستان ترمنځ سیالۍ ته له کومې اجازې پرته له ځینو نورو دوستانو سره تللی او د یا ډېر مهمو اشخاصو ځای VIP میدان مسؤلینو څخه یې د ننوتلو غوښتنه وکړه هغه سره چې د لوبغاړو د اعتماد و نو د مهمو اشخاصو یعنی اکریډیټیشن پاس نامې ځای ته داخل شو چې وروسته ترې نه وتلو کله چې امنیتي ځای پرېښود خو VIP مسؤلین راغلل د افتاب عالم ملګرو وتل خو دی نه وتلو چې بالاخره له دې ځایه په زور وویستل شو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان